د طالبانو په ډیکس باندې به کتاب نه پروت په باندې به اخبار پروت سچل کې ماما وې دنیوي حالاتو نه ځان خبرو پارام کې نه چې بنگلا او دولت ته نو کنه خدای راستي کنه لیډر شي او نه منبر شي او نه د قوم مشر شي چې بنگلا او دولت ته نو د منګک مثال به دی منګک خاورې کنه او خاورې دی په دغه تاسو خیال راځي تاسو د منګکانو رونه یې کډېر اخبار وګورئ جوړ به څه کوي مزید عمره چا دي چې چا بنگلا او دولت او کروڑونه روپۍ ور سره تاسو خیال راځي مزید هغه خلک تاسو غواړئ د جرمس خلقي ها کو کونترباز یې تاسو لیډران کېږئ نه نو والله که صوبایي ممبران شي نو والله که قومي ممبران شي نو والله که سینیټران شي سینیټر بم سرمایدار کیږي او ممبر بم سرمایدار کیږي او ټیکټ بم سرمایدار ته ملایوي تب هم دغه ګرځي جارو کا خبره خوارشي کینه چې خپل روټای غټه دیختي وزدا سټي پارام کینه پردیویر کې ولی کم سایو بس نو خبره مې دا کوله چې علما زوام علماو نه زمونږ د ملک دا خلق مراد نه دي چې دا د سود د زکات په پیسو باندې خرید شوی تو وګوره ستا په دې ملک کې زکات کمیټه جوړې وي زکات کمیټه هغه زکات کمیټه تپوس پر نه چا کړی دی چې ته درې میاشتې پس 20-30 هزار روپۍ والی تا چاله ورکړې چا تپوس کړی چا سره دې څه جګړه پېښه شوه نو فردوه الى الله والرسول اب رد کې هغه فیصله قرآن او حدیث تا هغه فیصله په قرآن او په حدیث باندې کې او کنه ستا جګړه چا سره پیښه شوه او تا فیصله د قرآن او د حدیث په موجودګۍ کې دی فیصله د انګریز قانون ته یوړه نو زمونږ او هغه منافقانو کې څه فرق دی عزیزانو یو منافق اعتقادي دی او یو منافق عملی دی که اعتقادي منافقان مونږ نه یو نو عملی منافقان مونږ ټول زمونږ ټول وینا یو څه ده او کو بل څه وایو یو څه او کو بل څه نو عزیزانو عرض داو چې الله هر شی په خپل مقدار پیدا کړی دی کل شیء بمقدار هر شی په خپل انداز دی اوس مونږ ته الله اختیار را کړی لکه دا بار تاسو سوزئ دې سړک ته تپوس جانه وکړي چې ډبګرۍ ته کومه لار تللې ده سړی درته وایي چې ډبګرۍ ته دا لار داسې نیغه تللې ده چې ورځې نو په ډبګرۍ به ورشي او که داسې په سیول کوارټرو